دا مه هیروئ چې د پاکستان سیاستوال خورا پراګماټیک او ریالیست سیاست کوي، ایډیالیست سیاست نه کوي. د دوی لپاره که داسې وضعیت سره مخامخ کیږي چې بل اپشن نه، زه فکر کوم دوی خپل وزن د امریکای په تله کې واچي، او که د امریکای په تله کې واچي بیا دوی کولی شي چې دغه وضعیت سره مقابله وکړي. لیکن اړو دوړ جدي دی، دوی ته اقتصادي نگاه هم تاوان رسولی دی، سیاسي نگاه، نظامی اړخ نه هم ورته تاوان رسولی دی. او که چیرې دوی په دغه غزه کې کوم بحث چې مطرح دی چې دا د نړیوال سوله ساتي ځواک برخه ګرځي، زه فکر کوم هغه مذهبي ډلې او هغه مذهبي اشخاص سره د دې چې د پاکستان مذهبي ډلې ټولې چې دي د ISI تر اغیز لاندې دي، خو د ټولو کې بیا داسې عناصر شته دی چې هغوی د دې وړتیا لري چې ګډوډي هم رامنځته کړي او د دوی هغې سره سره مخالفت هم وکړي. نو دا یو بل خطر دوی ته ورپېښ دی. نو دوی ته خطرونه خو ډېر ورپېښ دي او جدي خطرونه ورته ورپېښ دي، لیکن هغه په کومه بڼه باندې چې دوی لوبه روانه کړې ده د امریکایانو سره او هر څه په واک او په اختیار کې ورکړي دي، زه فکر کوم چې دوی به وتوانېږي چې په دې بحران کې هم داسې یو حالت ته لاړ نشي، هغه حالت چې زموږ بعضې افغانان په دې باور دي چې که امریکایان پاکستان کې دا شی دوام پیدا کړي نو دا به مات شي.